نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرامو رخصت شو عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنہ روان شو او صحابه کرامو سره روان دي عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنہ ورته اشعار وای خلق ورته وی کنه عبد الله بن رواحه الله دې په خیر او عافیت باندې واپس راولنو الله دې روح جوړ راولا عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنہ اشعار شروع کړ وی تاسو ماته وای چې الله دې روح جوړ راولا او زه الله نه دعا کوم چې الله ماته مغفرت نصیب کا او الله په دې جنگ کې په ما داسې زخم ولګو چې هغه زګونه کوي دا کم ځنه چې ډیر وینه بهیږي دا وینه داسې زګوي کنه وی زه خو د الله نه دا دعا غواړم چې الله مال په دې جنگ کې داسې زخم راکړي چې دا وینه په زګونه وکړي زګونه او الله مال ته شهید کی زما د واپسې دعا تاسو مکوئ بهرحال صحابه کرام سره روان دي عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنہ اشعار وی چې کله شرجیل ته فتح ولګیدله چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام را روان دي د علاقې ته نو د 1 لاکھ فوج تیار کو 1 لاکھ یو طرف ته سودی 3000 بل طرف ته سودی 1 لاکھ فوج تیار کو د اسلحې نو ډک هرقل بادشاہ ته خبر ولې کوي ما د نور فوج پکار دی نو لاکھ فوج لګا ولې د دې طرف نه 3000 صحابه کرام د هغه طرف نه 2 لاکھ فوج هغه بالکل د اسلحې نو ډک دا مخې له وطن چې صحابه کرام دغه ځای ته ورسېدل او فتح ورته ولګېده چې شرجیل زمون خلاف 2 لاکھ فوج مخې ته ودرولې دی نو مشوره وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خبر لګو بیا نبی علیہ السلام فرمایي چې ما ته خبرې نه وي خبر ورته لګو چې د الله پاک پیغمبر موږ له 2 لاکھ فوج مقابله لراوته دی او هم د اسلحې نه ډک دی موږ صرف 3000 کسان یو سو کو جهاد کو واپس درشو کو جهاد کو عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی بالکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته موږ خبر نه ورکو وی ولی وی قسم په الله دا هغه شی چې کوم شي تاسو انتظار کو دا هغه خبره ده تاسو به شهادت تمنا نه غوښته نو شهادت هم کې موجود ده کنه ولی موږ په شاکی کو نبی رسول ته خبر لګو نه بالکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خبر نه لګو وی موږ ته دوه خوشالي به ضرور په دې دوه خوشالو کې یو میلاوي په دوه خوشالو کې موږ خوشالي ضرور ده یا به غازیان جوړ شو یا به شهیدان شو دوه خوشالي دي کنه یا به غازیان جوړیږي یا به شهیدان جوړیږي او موږ د دې دوه تمنا کو نبی رسول الله سره خبر لګو چې موږ جهاد کوو ټول صحابه کرام بس خبر هم دغه کنه موږ شهادت د الله غواړو نو چې شهادت غواړو بیا جنگ ولې نکو بهرحال 3000 لخر دا مخامخ شو د 2 لاکھ کسانو سره دا د اسلام زور په هغه زمانه کې 3000 کسان مخامخ شو د 2 لاکھ کفارو سره او جنگ شروع شو جنډه د زید بن حارثه رضی الله تعالی عنہ سره هغه شهید شو چې جنډه ورته ودا جعفر رضی الله تعالی عنہ جنډه تلاش کو دا جنډه جعفر رضی الله تعالی عنہ را واپس او جعفر رضی الله تعالی عنہ د کفارو منځ ته ورودانګل جنگ کوي jihad کوي حتی در دې پورې چې اسی زخمی شو نور زما اسمه کې تنشي تلند اسنه راکوش چې راکوشو نو تور راوس د استخفي پیوالي خپي ورلا کټ کړی تخفي ولي اصله کټ کولی اخفي ورلا زکه کټ کولی زه خو اسی شهید کېږم خو چې دا اسمه د دوی په کار قران شي کنه اسمه زمای د مسلمانانو اسپي او د کوپار بلاس کې ورشي د مسلمانانو خلاف به بیا جنگ شروع کی نو هغه اصله خپي ولي چې مسلمانانو خلاف نه استعماليږي هغه د اسپوي کټ کړی او مخې ته وروته او اشعار شروع کړو زه خو هغه جنت لراتون کې چې د کوم جنت ما تمنا کوله زه هغه جنت ډیر نږدې نه او جنگ شروع کو نو په کوم لاس کې چې جنډه نیولې وکنه هغه لاس یو کافر فتور وو نو زری په بل لاس کې جنډه ونیو زمکه ته پرې نه خوده زمکه ته جنډه پرې نه خوده نو بل کافر هغه د بل لاس ولو چې ویلو نو دواړه لاسونه خو داسې صرف موټي پاتې شو نه څنګه پاتې نو دا جنډه صرف پسینې پرې ډایرکټ ونیو منګولي کټ شوی جنډه ډایرکټ پسینې پرې ونیو چې پسینې پرې بل کافر کې گزارو کو چې وای کو شهید کو عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنہ منډه جنډه کې راواغسته جنډه کې راواغسته عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنہ جعفر رضی الله تعالی عنہ تو کنه نو حدیث مبارک کی راضی وې د لاش ته وکته شو کنه نو لسکم سل زخمونه پیو او دا لسکم سل زخم چې د ټول پسینه خوړ دی په شای یو زخم نه د ټول د مخې طرف نه خوړ دی دا ټول زخمونه مخ نه خوړ دی عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنہ جنگ تلاش کو او جنگ شروع کو چې څنګه روان شو کنه نو د ترز ویل ورغه داسې داغه سره پټیو د غوښه په لاس کې هغه ترز ویل ورکو امیر صاحب زمون محترم ډیره فاقت در باندې تیر شوی دا اوس مخکې کفارو ته روانه په دې اړو کې باندې لګه خلو وو چې د ګیټ د تسلار شي چې لک طاقت درته راشي عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنہ غوښه د پټه داسې واغستو چې داسې څنګه خلې پکې خو داسې وای چوپو ډایرکټ ورتاو کو ویخه زبده غوښه پټه خورم دلته مسلمانانو باندې تکلیف شروع دی زبده غوښه پټه خورم هغه ورتاو کو مخې ته شو چې مخې ته شو گزار په کافرو کو دې زخمی کو عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنہ زخمی شو دې زخمی شو کنه نو دې لک خپنی ولې شو داسې انسان دغه لک تردد خوراشي کنه چې مخکې وسورم کو ورنشم دې لک خپنی ولې شو نه خپل نفس ته ویل اے نفسا ته ما د جنت نور رسو کوي ته ما د جهاد نور رسو کوي نه دارک ورمخ شو عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنہ جنگ شروع حتی در دې پر عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنہ شهید شو